ویلو تاسو کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. فولډر آپشنز، فولډر تاسو ویلو، کټ کاپی او ساده کمانډونه ویلو تاسو. اوس فولډر آپشنز کې ایکسترا اضافي آپشن دي چې غواړم دې باندې تاسو ته کار وکړم. څه باندې؟ ایکسترا آپشنز دي، اضافي کمانډز دي او دې باندې زه تاسو ته غواړم کار وکړم. فولډر آپشن، فولډر آپشن چې دی دا د کنټرول پینل یو حصہ ده. نو دې مخکې تاسو څه ناسه باید کنټرول پینل کې، کنټرول پینل باره کې معلومات ولرئ چې کنټرول پینل ته څه ویل کېږي. یعنی زموږ تاسو کنټرول پینل حصہ شروع شو. کنټرول پینل، کنټرول پینل حصہ زموږ تاسو شروع شو. کنټرول پینل ګوري what is this control. okay, control panel, all the setting in configuration of computer, of any computer, is controlling or managing from control panel. کنټرول پینل زموږ تاسو په کمپیوټر کې هغه حصہ ده چې څومره پروګرام تاسو په کمپیوټر کې انسټال وي، څومره چې تاسو کمپیوټر کې تغیرات راولي، د دې ټولو کنټرول، مدیریت، منیجمنت د کوم ځای نه کېږي؟ د کنټرول پینل نه کېږي. ګوري که چیرې تاسو سره په کمپیوټر کې دا کنټرول پینل نه وي، حقیقت کې تاسو سره وینډو نشته. که چیرې تاسو سره کنټرول پینل نه وي، کنټرول پینل، حقیقت کې تاسو سره وینډوز نشته دی. په حقیقت کې تاسو سره وینډو نشته. تاسو زه د یو دفتر مثال درکم. یو دفتر وي، هغه کې چې څومره سامان پکارېږي، کاغه میز شو، کاغه چوکۍ شو، کاغه کمپیوټر شو، کاغه چارجر شوي، کاغه پرنټر شوي، دغه ټول مواد چې راجمع کې دي ته کنټرول پینل ویل کېږي. که دغه مواد نه وي، تاسو هغه دفتر کې کار کولی شئ، یو هدف هلته ټاکلی شئ؟ نه. نو که دا وینډوز چې دا ولاړه په کنټرول پینل باندې ده، چې کله کنټرول پینل وي نو تاسو مطلب وینډوز تاسو سره صحیح ده او وینډوز کې تاسو کار کولی شئ. ایون که چیرې تاسو د انټرنیټ ته ځئ او هغې نه ویب سایټ را خلاصوئ، لکه www orange blue، دا یو مثال مې تاسو درکړی، www.google.com. د دې هر ویب سایټ لپاره لکه د فیسبوک تاسو سره دی www.facebook. د دې ټولو شاته کنټرول پینل پروت دی. څه ورته پروت دی؟ کنټرول. که هغه کنټرول نه وي، که هغه کنټرول پینل نه وي، تاسو د فیسبوک به ګډوډ شي، دي کې به کسان کار نشي کولی. نو هماغه دې ته شاته کنټرول پینل پروت دی، ډیټابیس پروت دی، ځکه او خپل یو اداره ده چې هغې د روزانه دې باندې کار کوي. نو دغه کنټرول پینل د فیسبوک کنټرولوي. خلاصه تاسو هم د کمپیوټر د وینډوز څومره حصې چې تاسو ګورئ او هغه غواړئ چې کنټرول کړي، د کوم ځای نه به یې کنټرولوئ؟ د کنټرول پینل نه. نو بیا کنټرول پینل کې اوله موضوع ما تاسو ته فولډر آپشنز چې دا ډېر ضروري دي، دا مې تاسو ته انتخاب کړي او غواړم دې باندې تاسو ته کار وکړم. فولډر آپشن is the collection of different options according to folders and Windows Explorer. ګورئ څومره په کمپیوټر کې تاسو دا فولډر جوړوئ ایکسپلورر، او یا ستاسو سره په کمپیوټر کې دا دس پی سي یعنی ایکسپلورر دی، دا ساحه یا دا څومره فولډر تاسو جوړوئ ځان لپاره، د دې لپاره څومره سیټینګ چې تاسو کوئ دا به د کوم ځای نه کوئ؟ د فولډر آپشن نه کوئ. فولډر آپشن به کوم ځای نه راخلاصوئ؟ د دې لپاره سټپس، طریقه کار هم ستاسو باید زده وي چې تاسو د فولډر آپشن ته کوم ځای نه لاړ شئ. نو ګورئ اسانه او ساده طریقه دا ده چې تاسو به اوپن کړئ کنټرول پینل. کنټرول پینل به اول د یو ساحې نه راخلاص کړئ، او چې کله تاسو هلته هغه راخلاص کړئ، هلته به تاسو سرچینګ وکړئ، را پیدا به کړئ، سرچینګ به وکړئ، سرچینګ تلاش ته وایي، څه به را پیدا کړئ؟ تاسو به فولډر آپشنز را خلاص کړئ.
په وینډوز 10 کې په کنټرول پینل کې د دې فولډر آپشن نوم یې لږ زره چینج کړی دی، ایکسپلورر آپشنز نوم یې ورکړی دی. څه نوم یې ورکړی؟ ایکسپلوررز. د دواړو یو هدف دی، د دې دواړو یو خبره ده. بله طریقه دا ده چې اینی فولډر تاسو راخلاص کړئ، اینی فولډر تاسو اوپن کړئ، د هماغه فولډر نه تاسو فولډر آپشنز ته تللی شئ، هماغه فولډر نه تاسو فولډر آپشنز ته تللی شئ. دا به بیا تاسو ته عملی کار وکړم. تاسو به اول کنټرول پینل خلاصوئ، کنټرول پینل کې به فولډر آپشن لپاره سرچینګ کوئ، لټوئ به بیا به راخلاصوئ. او بل چې هر یو فولډر تاسو راخلاص کړی وي په همغه فولډر، د همغه فولډر په ذریعه باندې تاسو فولډر آپشن ته تللی شئ. یا مثلا ګورئ که سټارټ مینیو ته راشي او دې برخه کې تاسو ته نه فولډر ولیکئ. څه ولیکئ؟ فولډر. نو فایل ایکسپلورر آپشنز دې باندې کلیک وکړئ، همدا فولډر آپشنز دي، همدې حصې ته څه ویل کېږي؟ فولډر آپشنز. یا ما تاسو ویل چې هر یو فولډر تاسو راخلاص کړئ، د همدې فولډر په ذریعه باندې تاسو فولډر آپشنز ته تللی شئ. ځکه فولډر آپشن کې د همدې فولډر مربوطه آپشن یا کمانډونه دي. اوس تاسو آپشنز وپېژنئ یا کمانډ وپېژنئ چې کمانډ څه ته ویل کېږي یا آپشنز څه ته ویل کېږي. آپشنز اور کمانډز. ګورئ چې کله تاسو یو څه غواړئ ټک کې ټک مارک یې کړئ، ستاسو په خوښه باندې ټک مارک شي، او یا ان ټک یې کړئ، دوباره نه غواړئ چې ټک مارک یې کړئ، همدغې ته آپشنز ویل کېږي. آپشنز ویل کېږي چوایس ته، خوښې ته، انتخاب ته. یو څه تاسو غواړئ نه غواړئ، غواړئ نه غواړئ، همدې ته څه ویل کېږي؟ آپشنز ویل کېږي. نو که څوک تاسو نه تپوس وکړي یا کوم ځای کې تاسو ته سوال راشي یا څوک پرابلم یو څوک درنه پوښتنه وکړي چې آپشنز یا کمانډ څه ته ویل کېږي، تاسو وی چې هغه چې زموږ تاسو په خوښه باندې خلاصېږي بندېږي، یو کار زموږ خوښه باندې سر ته رسوي او بندوي. لکه دلته وګورئ، دا تاسو کنټکسچوال مینیو خو ویلې، دا ویو، دا سورټ، دا ریفریش، دا مثلا ګرافیکس، دا نیو، دا هر یو خپل یو آپشن دی. او د آپشن هر یو آپشن ځان لپاره سپیشل او ځانګړې وظیفه سرته رسوي. سپیشل ټاسک یا ځانګړې وظیفه د سرته رسوي. نو دا د آپشن تعریف شو موږ سره. اوس راځو فولډر آپشنو باندې غواړم څه ناڅه تاسو ته کار وکړم. ښه، اوس راځو تاسو ته فولډر آپشن باندې غواړم چې کار وکړم. نو تاسو به راشئ د سټارټ باندې به رایټ کلیک وکړئ، بیا به کنټرول پینل پیدا کړئ، کنټرول پینل باندې به کلیک وکړئ او دلته کې وګورئ یو فولډر دی، فایل ایکسپلورر آپشنز. زموږ تاسو درس موضوع اصلي همدغه فایل ایکسپلورر آپشنز دي چې دا آپشن یې څه کار کوي. دې کې جنرال برخه د ویو برخه د سرچ دې ځینې تاسو راخلاصولی شئ. اینی فولډر چې تاسو راخلاص کړئ، ویو ته به لاړ شئ، ویو کې به آپشنز باندې کلیک وکړئ، تاسو سره به فولډر آپشن راخلاص شي. او یا به راشئ سټارټ مینیو به خلاص کړئ، دلته به فولډرز ولیکئ، سمپلی څه به ولیکئ؟ فولډر. او دلته کې فایل ایکسپلورر آپشنز به راشي. په وینډوز 8 کې، په وینډوز 7 کې او نورې څومره وینډوز چې تاسو لرئ، هلته کې ټول ته همدغه یو نوم دی چې فولډر آپشن، بل نوم باندې نشته. خو وینډوز 10 کې لږ نوم یې ورته چینج کړی، نور هماغه موضوعګانې پکې دي چې دې ته فایل ایکسپلورر آپشنز هم ویلی شي. اوس راځو ګورو دې کې کوم کوم کمانډ دي. جنرال عمومي برخه ته راځو. کله تاسو دا ایکسپلورر راخلاصوئ، دې ته ایکسپلورر ویل کېږي. د دې فولډر په ذریعه باندې هم راخلاصولی شئ. دې برخه کې چې موږ سره دا کوم فولډر په دې ټسک بار کې موجود دی، دې ځای هم تاسو ایکسپلورر راخلاصولی شئ. ایکسپلورر په دو برخو تقسیم شوی، یو کویک اکسس ساحه ده، بل ډیسک پی سی ده. اوس کله چې تاسو د ایکسپلورر راخلاصوئ، اتومات د کمپیوټر کویک اکسس دا ساحه انتخاب کړي که ډیسک پی سی د انتخاب کې واخلي. نو د دې لپاره تاسو ویو ته راشئ، آپشنز ته راشئ. نو فلحال څه انتخاب دی؟ ډیسک پی سی. تاسو وی نه، د نه وروسته چې دا ډیسک پی سی یا د ایکسپلورر زه خلاصوم، ما سره د کویک اکسس ساحه راخلاصه شي. نو دا به داسې اوکې کوي. د اوکې نه وروسته کې کله تاسو د فایل ایکسپلورر راخلاصوئ، دې نه وروسته به د ډیسک پی سی په ځای کویک اکسس انتخاب وي. کویک اکسس او د ډیسک پی سی ترمنځ څه فرق دی؟ دوه خبرې لنډو کې تاسو ته وایم، ډېر ساده او اسانه. کویک اکسس کې د کمپیوټر مربوط فولډرې دي. هغه چې کمپیوټر په وینډوز کې خپله د کمپنۍ نه راځي، هغه فولډرز دي. او په ډیسک پی سی کې ستاسو پرسونل شخصي فولډرې دي، ستاسو لکه هارد ډیسک شو، ستاسو ریم شو. دومره خبره دی لپاره یاد ساتئ.
د څه لپاره فایل ایکسپلورر په څو برخو تقسیم شوی په دوه کویک اکسس او ډیسک پی سي په کویک اکسس کې د کمپیوټر پرسونل شخصي فولډر دي چې کله وینډوز انسټال کې خپل اتومات راغلی وي او په ډیسک پی سي کې ستاسو شخصي فولډر یا ډرایوونه دي یا سی ډي روم دی یا تاسو کمپیوټر ته فلش اچوئ یا موډیم اچوئ هغه به چیرته راځي ډیسک پی سي ته راځي کویک اکسس ایریا ته نه راځي نو دا په دې آپشنو کې اول نمبر آپشن په جنرال کې دا دی چې کله تاسو دا فایل ایکسپلورر خلاصوئ تاسو ته د څه انتخاب شي نو ډیری کسان ډیسک پی سي خوښوي او ځینې کسان وایي چې نه کویک اکسس ساحه دې فعاله شي کویک اکسس ساحې سره زموږ تاسو سروکار دومره نه وي استعمال یې کم دی ولې چې کویک اکسس ساحه کې د کمپیوټر خپل فولډر وي ډاکومنټ شو پکچر شو ویډیو شو هغه چې خپل په وینډوز کې راځي او ډیسک پی سي کې تاسو شخصي فولډر دي نو لازمی کله چې تاسو فایل ایکسپلورر خلاصوي به تاسو سره خلاص شي ډیسک پی سي به تاسو سره خلاص شي دا خبره تاسو یاد ساتئ بیا راځو یو برخه غواړم چې فولډر آپشن را خلاص کړم او دې کې څه نور کمانډز دي نور خبرې دي دې باندې تاسو ته کار وکړو open each folder in the same window open each folder in its own window د دې هدف دا دی تاسو د ډیسک پی سي ته راغلی سی ډرایو ته راغلی کله چې د یو فولډر په داخل کې بل فولډر وي بیا هلته ځای بل فولډر وي بیا هلته ځای بل فولډر وي د دې مربوط کمانډز دي اوس ګورئ که چیرې زه راشم فار ایگزامپل د وینډوز ته راشم وینډوز کې د اډینس ته راشم نو ګورئ موږ سره څو فولډرې را خلاصې شوي یو دی فلحال خو ځینې وخت کې داسې وي چې د یو فولډر داخل کې نورې فولډرې وي لکه پروګرام فایل را خلاصوئ بیا اډوبي را خلاصوئ بیا اډوبي کې اډوبي فوټوشاپ را خلاصوئ بیا سی آی ټي خلاصوئ بیا پلګنز خلاصوئ بیا فیس ډیټیکشن د یو فولډر داخل کې بل فولډر داخل کې بل نو ګوري دلته کې کله تاسو د ایډرس باندې کلیک وکړئ اول فولډر دویم فولډر دریم څلورم پنځم کله چې تاسو دا فولډر یو فولډر داخل کې بل فولډر وي خلاصوي یا مخکینی شاته فولډر ایسته کېږي په ځای دا راځي مطلب دا دی چې په همدې یو خلاصه شوې ساحه کې یا وینډو کې ټولې فولډرې خلاصېږي که کله تاسو داسې نه غواړئ چې نه هر یو فولډر د جدا سپریټډ دی خلاصېږي جدا جدا دی خلاصېږي نو تاسو به ویو ته راشئ آپشنز برخه ته به راشئ او دې برخه کې به دا دویمه موضوع ټیک مارک کړئ اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو دا به اپلای کې وکړئ اوس ډبل کلیک دا فولډر ځان ته خلاص شو اډوبي ځان ته خلاص شو فوټوشاپ ځان ته را خلاص شو سی ای ټي وغیره داسې مختزه وګورئ دلته د فولډر برخه کې وګورئ جدا جدا خلاص شوي لکه ټسبار کې هم داسې یو موضوع تاسو ویلې که نه غواړئ چې نه بس د یو فولډر داخل کې کله بل فولډر وي مجموعي شکل هماغه یو ځای کې راته خلاصوه جدا جدا مه خلاصوه نو تاسو به ویو ته راشئ ویو کوه آپشنز برخه ته راشئ او دې برخې نه به دا یو ټیک مارک واچوئ دا آپشن به تاسو انتخاب کړئ نو دوه چایسه دي دوه انتخاب دي یو د هر فولډر داخل کې د هماغه فولډر په هماغه یو وینډوز کې یو ساحه کې خلاص شي که جدا جدا نو دې ته وایي آپشنز دې ته څه ویل کېږي آپشنز نو دوه انتخاب دي بل خبره د سنګل کلیک او د ډبل کلیک ده کله تاسو یو فولډر را خلاصوئ هغې باندې به چپ کلیک دوه ځل پریس کوئ ډبل کلیک دې ته وایي لکه ډبل کلیک تاسو ته د اوپن وظیفه لري کله تاسو ډبل کلیک کوئ څه کار کوي هغه فولډر تاسو ته اوپن کېږي ډبل کلیک یو سنګل کلیک دی یو ډبل کلیک دی ډبل کلیک او بل سنګل کلیک دی سنګل کلیک په تنهایی سره کوم کار نه کوي لکه دا صرف یو انتخاب تاسو ته کوي چایس انتخاب درته کوي خو که چیرې تاسو یو فولډر غواړئ چې راخلاصه کړئ هغه باندې به ډبل کلیک کوئ څه به کوئ ډبل کلیک یا به په هماغه فولډر باندې رایټ کلیک کوئ اوپن باندې به کلیک کوئ تاسو سره به هغه فولډر یا هغه پروګرام به سره راخلاصېږي تنها د فولډر لپاره نه پروګرام هم تاسو راخلاصولی شئ لکه زه دلته راځم فار ایگزامپل دا یو ورډ فایل دی دا راخلاصوم نو دې کله راخلاصېږي چې تاسو ډبل کلیک وکړئ یا د ټچ پاډ کې د موس کې د حصې ته راشئ او دا ټچ دوه ځلې داسې پریس کړئ که یو ځلې پریس کړئ تاسو ته دا نه راخلاصېږي که تاسو غواړئ چې د ډبل کلیک وظیفه سنګل کلیک ته واړوئ د هر څه باندې چې زه کله سنګل کلیک کوم ما سره دی راخلاصېږي نو بیا به ډیسک پی سي کې یوې برخې ته به لاړ شئ یا به کنټرول پینل ته راشئ او فولډر آپشن به راخلاص کړئ فایل ایکسپلورر آپشنز او دلته کې به تاسو سنګل کلیک واخلئ صحیح ده اوس به هر څه تاسو سره په سنګل او یو کلیک راخلاصېږي نو ګورئ داسې
اوس دې باندې یو کلیک وکړه خلاصېږي تاسو دې باندې یو کلیک وکړه تاسو سره خلاصېږي د ډبل کلیک ضرورت پکې نشته او ستاسو چې کله سنګل کلیک انتخاب کړی وي د دې فولډر لاندې حصه کې داسې یو انډرلاین یا خط راځي او د دې خط مطلب دی لینک یعنی ارتباط مطلب دا هر څه په لینک باندې تبدیل شو نو لینک کې سنګل کلیک کار کوي ډبل کلیک تاسو سره کار نه کوي دې موضوع ته تاسو متوجي اوسئ ګورئ دا وګورئ سنګل کلیک سره موږ سره راخلاص شو اوس که چیرې تاسو داسې غواړئ چې دغه سنګل کلیک سره دې دا راخلاصېږي خو لاندې دغه یو انډرلاین چې راغلی دی دا خط زه نه غواړم چې کله موس دلته راوړم بیا دا انډرلاین ماته وښیه نو دې لپاره به تاسو کنټرول پینل ته لاړ شئ کنټرول پینل کې فایل ایکسپلورر آپشنز ته به راشئ او دې برخه کې به انډرلاین آیکن دا دویم ټیک مارک انتخاب کړئ نو دلته وګورئ دا یو آپشن دی دوه آپشن دي خو بیا دغه اول آپشن چې دی دوه نور آپشنې لري صحیح ده دوه نور انتخاب لري اوس دا اپلای کې اوکې کې اوس هم دا فولډر په سنګل کلیک را خلاصېږي چې کله موس داسې ورنږدې کې موس دا پوینټر ورنږدې کې لاندې انډرلاین راځي او کله دې باندې یو کلیک وکړي دا سره را خلاصېږي نو د سنګل او د ډبل کلیک خبره دې باندې پوه شوئ نو که چیرې بیا دا پوینټر دې نه لرې وي د دې آیکن نه یا د دې فولډر نه نو هغه انډرلاین او هغه لینک تاسو ته نه ښیي دا یو خبره په دې کې ده بیا به راشو کنټرول پینل ته کنټرول پینل کې فایل ایکسپلورر آپشنز برخه ته دې حساب باندې تاسو وپوهېدلې خو ډېری کسان ډبل کلیک استعمالوي ډېری کسان ډبل کلیک ولې ډبل کلیک کې بې نظمي نه رامنځته کېږي ستاسو کله پام نه هر څه باندې یو کلیک کوئ راخلاصېږي یو دقیقه کې څومره فایلونه زر زر راخلاص شي خو ډبل کلیک به ډبل کلیک کې بیا به وروسته کې تا ته فایل راخلاصېږي نو ستاسو خوښه ده ستاسو چایس دی انتخاب دی هر یو چې تاسو غواړئ دې ځینې استعمالولی شئ شو ریسنټلی یوز ان فایل ان کویک اکسس اوس د کویک اکسس خبره ده کویک اکسس دې ساحې ته ویل کېږي په دې کویک اکسس ساحه کې تاسو سره دا فولډر دي دې ته تاسو متوجي اوسئ ډیسکټاپ دی ډیسکټاپ کومه ساحه ده دا ساحه ده اوس ډیسکټاپ کې دا هر څه چې پراته دي دا هر څه دا اصلا د دې لپاره یو فولډر جوړ شوی هغه فولډر کې پراته دي ځکه موږ دلته د سکرین په شکل باندې ګورو نو که چیرې تاسو ډیسکټاپ کې غواړئ چې فولډر وګورئ چې دا د ډیسکټاپ اصلي فولډر کوم ځای کې دی تاسو به دس پی سي ته راشئ او بیا به کویک اکسس ایریا ته راشئ دا د ډیسکټاپ لپاره مربوط فولډر دی او چې کله تاسو راخلاص کړئ هماغه فایلونه چې په ډیسکټاپ کې دي دې ځای کې هم تاسو کتلی شئ بل ګورئ ډاونلوډ کله چې تاسو د انټرنیټ نه فایلونه ډیټا ډاونلوډوئ هغه چیرته ځي هغه د ډاونلوډ فولډر ته ځي اتومات چیرته ځي دې برخې ته ځي لکه ګورئ دا ځینې مواد دي چې دا ما ډاونلوډ کړي دي دا نو دا چیرته راغلي دي ډاونلوډ ته راغلي نو بل کویک اکسس ساحې نه بل کوم فولډر تاسو کتلی شئ ډاونلوډ والا فولډر بل پکچرز تصویرونه تاسو لرئ کمپیوټر کې سی ډرایو کې پکچر نو ګورئ دا د پکچرو یو فولډر دی ویډیوز وي ډاکومنټس وي اسناد دې فولډر کې جمع کیږي کله تاسو په ورډ کې ورپټ کې نوټپټ کې پین کې یو څه غواړئ جوړ کړئ هغه چې سیو کړئ اټومیټیکلی اتومات چیرته سیویږي په ډاکومنټ کې لایبرري کتابخانه اومغه فولډر چې تاسو دلته جدا جدا راغلي دي مجموعه دلته ده کیمرا دی کې د کیمرې خبره هم شته تاسو سره په کمپیوټر کې کیمرا وي کیمرې باندې پکچر یې اخلئ نو دلته راځي ډاکومنټ میوزیک پکچر ویډیوز دلته وګورئ دا ویډیو والا فولډر نه خو لایبرري کې بیا حتمي شته دی ځکه دا کتابخانه ده او دلته دا هر څه مربوط جدا جدا فولډرې پرتې دي اوس زموږ خبره د کویک اکسس ساحه کې ده او روزانه چې تاسو په دې کمپیوټر کې کم پروګرام را خلاصوئ د دې دا چې کله بند کړئ همدغه کوم کار چې تاسو سره کړی دا ورکېږي نه دا په کمپیوټر کې ثبتېږي څومره کوم ځایانو ته تاسو تللي هغه په کمپیوټر کې ثبتېږي هلته کې ورته هسټري جوړېږي تاریخچه ورته جوړېږي څه ورته جوړېږي هسټري نو دې موضوع ته تاسو متوجه اوسئ ها نو دا هسټري فالوول لپاره به تاسو ویو ته راشئ آپشنز ته به راشئ او دې برخه کې به شو ریسنټلی هسټري ته ویل کېږي دا یو ټیک مارک به واچوئ اپلای اوکې به کوئ
اوس چې کله تاسو دا ډیسک پی سي را خلاصوئ او کویک اکسس ساحې ته راځئ او دینه وروسته په کمپیوټر کې څومره پروګرام باندې کار کوئ را خلاصوئ ورډ ایکسل دې برخه کې به تاسو سره تاریخچه د هغه فایلونو جوړیږي او دا ریسنټلی فایل تاسو بل کوم ځای کې کتلی شئ رن به را خلاص کړئ رن په رن کې به تاسو ولیکئ ریسنټ او دا به انټر کړئ خو فی الحال په دې کمپیوټر کې ما سره ریسنټلی یا تاریخچه نه ده جمع شوې نو تاسو که چیرې ډیسک پی سي ته راشئ او بیا راشي ویو برخه ته آپشنز ته او جنرال آپشنز کې دا شو ریسنټلی دې برخه ته ټیک مارک واچوئ نو دې نه وروسته به د کویک اکسس ساحه کې تاسو سره چې څومره فایلونه باندې کار کوئ هغه به تاسو سره جمع کیږي او دلته به وي هغه موقتي فایلونه وي صرف د یو کس چې په کمپیوټر کې کار کوي د هغه باره کې معلومات موږ ته راکوي چې دی دومره دې ساحو ته تللی نن او دغه ساحه کې په کمپیوټر کې دې کار کړی دی نو دې ته هیسټري ویل کېږي هیسټري به کوم ځای نه تاسو فالوئ د فولډر آپشنز نه او دې برخه کې به دې ته تاسو ټیک مارک اچوئ دا د کویک اکسس ساحې مربوط څه دی کمانډ دی اوس کله دا هیسټري دا فایلونه ډېر دلته را جمع شي دا غواړي کلیر کوي پاکې کوي تاسو دې بټن باندې به کلیک کوئ دا دواړه د هیسټري کمانډ دي دواړه چې فایل یې تاسو سره جمع کېږي فی الحال څه نشته او دا به داسې اپلای کړي اوکې به کړي هغه به کلیر شي اوس یو کس راغلی دی د فولډر آپشن برخه کې تغیرات راوستي دي یو څه بل څه کړي دي دا سنګل کلیک کړی دی فار ایگزامپل دی دلته داسې کړي دي ډیسک پی سي په ځای باندې کویک اکسس انتخاب کړی یا کویک اکسس په ځای ډیسک پی سي اوس دغه تغیرات تاسو غواړئ چې د کمپنۍ حالت ته چینج شي لکه څنګه چې وینډو د کمپنۍ نه راځي نو تاسو به څه طریقه وکړئ ریسټور ډیفالټ باندې به کلیک وکړئ هر څه به دایمي عادي حالت ته چینج شي که څنګه چې تاسو وینډوز انسټال کړئ اوم هغه حالت ته نو دا ریسټور ډیفالټ دا یو وظیفه لري صحیح شو څه ناڅه وپوهېدلې دې باندې نو دا موږ سره تاسو سره فولډر آپشن برخه کې جنرال وه ویو سرچ همداسې په نوبت باندې به دې تاسو ته کار کوو نو که دې برخه کې څه سوال ولرئ کولی شئ پوښتنه وکړئ فولډر آپشن سرچینګ کې راوستلی شئ هر یو فولډر چې را خلاص کړي ویو کې به آپشنز باندې کلیک وکړئ را به شي او یا به رایټ کلیک کنټرول پینل ته به لاړ شئ کنټرول پینل کې به فایل ایکسپلورر آپشنز ته راشئ کنټرول پینل تاسو دې ځای نه راوستلی شئ پرسونلایز ته به لاړ شئ بیا به تیمز ته لاړ شئ تیمز کې به ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دا تاسو ویلی دی دلته به کنټرول پینل ته ټیک مارک واچوئ اپلای وکړئ سکرین باندې به تاسو سره کنټرول پینل راشي همدې باندې ډبل کلیک وکړئ کنټرول پینل به سره راخلاص شي که دا هر څه تاسو ته سخت وي بیا دا طریقه وکړئ متوجه اوسئ رایټ کلیک نیو شارکټ خو تاسو ویلی په شارکټ کې به څه ټایپ کړئ کنټرول او دا به نیکس فینش اوس دې ځای نه کنټرول پینل راخلاصوئ او بیا چیرته ځئ فایل ایکسپلورر آپشنز